خپله به حیران شئ او خپل ملګري به حیران کړئ چې څنګه خپل موبایل مونږ د کمپیوټر په شانتې کړو، د کمپیوټر سافټویر برخې ته یې واړوو. نو ملګرو که چېرته تاسو د ملګرو په منځ کې ناست وئ، خپل موبایل راواخلئ، د کمپیوټر په شانتې شوی، نو خپل ملګري به زیات حیران شي. درته ووایي دا طریقه ماته وښایي چې زه د خپل موبایل د کمپیوټر په شانتې کړم. څنګه کېږي ټوله طریقه؟ السلام علیکم ګرانو ملګرو، الله دې وکړي روغ او جوړ به وایم. نو ملګرو څنګه ویډیو دا تاسو به بالکل ورته حیران شئ چې د خپل کمپیوټر د خپل د موبایل سافټویر برخه څنګه واړو. یعنې تاسو د خپل ملګري سره ناست وئ، تاسو د خپل ملګرو بنډار کې وئ، تاسو خپل موبایل راخلی، هغه په کمپیوټر حالت کې وي. نو ملګري به حیران شي دا څنګه شوي دي چې تا د موبایل مکمل سیسټم یعنې مکمل سیټینګ سافټویر برخه تا کمپیوټر ته اړولې، له موبایل څخه د کمپیوټر جوړ کړی. ملګرو ډېره ښکلې زبردسته طریقه ده چې خپل موبایل څنګه کمپیوټر حالت ته واړو. نو دې لپاره سټپ بای سټپ ټوله طریقه درته ښیم. مخکې له دې چې پر ویډیو پیل وکړو، تاسو ضرور راشئ زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو ته لایک ورکړئ. که ویډیو مو چېرته خوښه شوه نو کمنټ کې حتما راته ووایئ چې بالکل زموږ ویډیو خوښه شوه، بالکل صحیح طریقه وه، او که څو فیصده پرې ورته خوشحاله شوئ، ضرور راته په کمنټ کې راته ووایئ. نو ملګرو وخت مو نه ضایع کوم، ساده راځم پر ویډیو پیل کوم. تاسو به د هغې لپاره راشئ پلی سټور ته. پلی سټور کې به تاسو سرچ کې ورته ولیکئ چې 7 کمپیوټر. صحیح ده؟ نو تاسو کتلی شئ ما سرچ کې ورته ولیکو، همدغه یو پروګرام دی، ما د ویډیو په ډسکرپشن کې لینک شته، را به شئ پر همدغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. ما ډاونلوډ کړی دی، زه پر کلیک کوم، اتوماتیک ډول زما د موبایل سیسټم ټول کمپیوټر خلط ته وړي بغیر له انټرنیټه. ما په دوه وختونو کې انټرنیټ غواړي، یو چې ډاونلوډ کوي، بل چې ورننوځي تا څخه جیمیل غواړي، هغه وخت کې در څخه دغه نیټ غواړي، بغیر له انټرنیټه بیا تاسو کارولی شئ. خپل ملګري سره ناست وي، موبایل راخلی، کمپیوټر خلط کوي، ورته حیران به شي. را به شئ تاسو پر همدغه سایډ باندې کلیک وکړئ، دا به اتوماتیک ډول کمپیوټر خلط ته واوړي. تاسو ورته لږ منتظر شئ، تاسو وګورئ ورته، خپله به تاسو حیران شئ چې دا کمپیوټر په شانتې به موبایل واوړي. نو کوم خیل ته چې کمپیوټر چلنیږي په همغه طریقه اوس تاسو ورته ګورئ، په همغه طریقه کمپیوټر چلنیږي. ویډیو سکیپ کوئ مه، ډېره د کار ویډیو ده. نو تاسو به خپله ورته حیران شئ او ملګري به حتما حیران کړئ. ملګري به درته وایي چې ما ته دغه طریقه وښیه چې دا څنګه وکړم. نو لږ ورته منتظریږو دغه طریقه یې راخلاصه شي، ځکه چې کمپیوټر په شانتې وړي. او بېرته چې نه غواړي چې کمپیوټر په شانتې کار وکړي، یعنې کمپیوټر ته زما سیسټم وړي، بیا هم ورتلی شي. لکه کمپیوټر چې شټ ډاون کوي، نو هغه طریقه یې تاسو کولی شئ چې شټ ډاون یې کړئ. نو هماغه خیل ته ماوس هر څه پکې ښکاري. نو که تاسو ګرځېدلی شئ پر همدغه ځای کې چې کومه دغه هغه برېښي، دغه دا ځای کې تاسو کلیک پرې وکړئ، د شټ ډاون کمپیوټر څخه به واوړي، موبایل ته به راشي. او بل تاسو دلته دغه موس په شانتې دغه شی کتلی شئ چې چېرته ګوته کوم، همدغه شی به وي. زه راځم همدغه تاسو کتلی شئ چې دا ځای ته هم تللی شئ. بیا به تاسو راشئ چې کمپیوټر ته ټول مکمل سیسټم واړوو، را به شئ پر همدغه ځای باندې به کلیک وکړئ. دغه اولنی یو کې خپل نیم ورکړئ، زه ورته لیکم ریحان. کله چې ریحان ورکړو، دا به نیکسټ کړم. کله چې نیکسټ کړو، دغه ځای کې تا څخه پاسورډ غواړي، اولنی پاسورډ، دویم پاسورډ. نو زه به یو پاسورډ ورکړم، سمپل ساده پاسورډ کړم، 1 2 3 4 5 او نیکسټ. دویم ځای کې بیا 1 2 3 4 5 دا ګو کوم. که چېرته یې وانخیستو، تاسو به جیمیل ورکړئ. که جیمیل سره بیا تاسو کمپیوټر دغه موبایل کمپیوټر څخه درته واړي. نو نه یې واخیستو، را به شم کلیک پرې کوم، بیا راځم کلیر دا بټن کلیک کوم، بیا به دلته تاسو ته ګوګل ښکاري، پر همدغه ګوګل باندې به کلیک وکړئ. چېرته تاسو سره آیفون موبایل وي، بیا په دغه آیفون مڼه باندې کلیک وکړئ. زه راځم انډرایډ موبایل راسره دی، دغه ګوګل نشان باندې کلیک کوم. کله چې پر همدغه کلیک وکړو، نو موږ ته به یو جیمیل راخلاص وي، یو جیمیل به ورکړو. نو ملګرو تاسو خپله کتلی شئ، موږ ته صفحې پرې کې راخلاصې شوې. زه په دا ځای باندې کلیک کوم، ټول پکې راته کمپیوټر ښکاري. نو پر همدغه کمپیوټر باندې کلیک کوم، ما ته به د کمپیوټر هغه ډرایوونه راخلاص کړي. تاسو دغه کتلی شئ، موږ ته ټول د کمپیوټر هغه ټول ډرایوونه راخلاص هم کړل. را به شئ دلته ټولې طریقې پکې دي، چارج معلوموي، د موبایل چارج دې څومره شو. بالکل زما په موبایل کې دومره چارج دی، تاسو اوس کتلی شئ 14% چارج دی. ټولې طریقې کې د نور سیسټمونه که پکې وکړئ، نو تاسو ته به ټولې طریقې پر همدغه ویډیو کې ښکاره شي. نو که ویډیو مو خوښ شي، ویډیو ضرور سره سبسکرایب کړئ. مننه.